د مومن ضلع د غلنۍ هډ کوارټر سره پیوس شګۍ کرکټ ګراوند کار سرته رسیدلی دی د کوم چې به په نږدې ورځو کې باقاعده پرانیسته وکړی شي. پخوانی ایم این ای ساجد خان په کال 2019 کې د شګۍ کرکټ ګراوند د کار پرانیسته کړې وه چې پکې 3 کروڑه 80 لکه روپو په لګښت ځمکه او د بلډینګ وغیره دپاره منظور کړی شوې وي او د دې ترڅنګ اویس مومن لخوا په شګۍ کرکټ ګراوند کې په شخصي توګه 45 لک روپۍ خرج کولی شي چې پکې به ګراوند سولر سیستم ټوویل او اکیډمي شامل ده. د شګۍ کرکټ ګراوند په اړه د مومن کرکټ اسوسییشن صدر ارباب خان وایي په 2019 کې دا ګراوند کله منظور شو، ایم این ای صاحب منظور کو، ایکس ایم این ای ساجد مومن هغه دلته دا بلډینګ جوړ کو. هغې نه بعد چې کدی کې کم کار شوی دی اویس به یې کړی دی، تقریبا سولري دي دلته لګېدلي دي، د ګراوند همواری دی، د ټوویل دی، اکیډمي ده تقریبا 40 لک روپۍ هغه ولګولې او نور هم چې څومره روپۍ لګي نو هغه وایي زه به لګوم دلته چې څومره کار کېږي نو هغه به زه کوم. اوس دلته اکیډمي شروع ده، تا ته پته ده، هغه تقریبا 12-13 لک روپۍ په هغې ولګېدلې او نور چې څومره کار دی نو هغه وایي زه به دلته کومه چې تاسو ته څومره ضرورت یې هغه به زه پوره کوم. نو موږ خو ډېر خوشحاله یو اویس بهینه او په دې به دا وشي چې کم زموږ ټرایلونه په پېښور کې به کېدل، هلکان به تلل 19 د ګریډ 2 ټرایل به و، انډر 16 به و، نو هغه به هلکان تلل، دا یو هلک به تقریبا 4-5 زره روپۍ لګېدلې. نو اوس به موږ ته دا پیدا وشي دلته به موږ خپل اکیډمي جوړه کړو، خپل ګراوند دی. تاسو دا ګورئ مخکې تاسو راغلي وئ دلته دا ګراوند دوکان دی وي او هغه ایم این ای صاحب چې کله دا ګراوند منظور کو نو هغې نه بعد به چې څومره کار هغه اویس به یې وکړو. د مومندو د کرکټ تکړه او آل راونډر لوبغاړی نصیر خان وایي چې شګۍ کرکټ ګراوند کې د پخواني ایم این ای ساجد خان او د اویس مومن ډېر خدمات دي. ګراوند الحمدلله په دې کې ګراسینګ وشو، په دې کې سولرایزیشن وشو، په دې کې چې کوم د پی سی بي اپرووډ کرده خاوره راغله، نور چې اعلی اکیډمینز جوړیږي نو دا ټول چې کوم زمونږ چې کوم ایکس ایم این ای دی ساجد خان مومن د هغه په 2019 کې د ګراوند دغه کړې وه، منظوري کړې وه او هغې نه پس چې کوم دی په 16 فبروري 2021 دې ګراوند باندې کار شروع شوی، خو د سستروی د وجې نه او د فنډ د کمي له کبله چې کوم دی دا ګراوند ډېر زیات متاثر و. نو موږ اویس بهی سره هغې کې رابطه وکړه چې اویس بهی چې کوم دی هغه موږ ته وویل چې تاسو دغه کوئ، کار کوئ چې څومره فنډینګ کېږي زه به ته کومه. نو په هغې کې تاسو وګورئ ګراس شوی دی، اکیډمۍ جوړې شوي دي، پی سی بي خاوره راغلې ده، سولر شوی دی، ډګویل شوی دی، نور چې څومره کارونه دي د پروټیکشن جال شوی دی. نو دا ټول اویس به یې کړي، تقریبا په دې باندې مور دین 35 لکس روپیز لګېدلي. شګۍ کرکټ ګراوند یو ځانګړی حیثیت لري چېرته چې مین باجوړ روډ، چنده باراني ډیم او د چاندي بازار د شګۍ کرکټ ګراوند ایس یو په 2 کړی دی او د سیل دپاره هم اکثره ځوانان د لرې پرتو سیمونه د کتنې دپاره راځي. د شګۍ کرکټ ګراوند د کار پوره کېدو سره به مقامي لوبغاړو ته بلها فایدې په لاس راشي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز لپاره ګل محمد مومن.